بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د افغانستان تمام ملت ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نه هم د کب د سرتیری ورځ د افغانستان تمام وسلوال پوځ افسران بریدملان سرتیریو ته مبارکي وایم په دې هیله چې د یو سوکاله افغانستان لپاره په ایمانداري او صداقت سره وظیفې ترسره کړي او د افغانستان په تمام ګوټ ګوټ کې په ډېر میړانه او شهامت ته دښمن ته ماته ورکړي او په دې هیله چې موږ او تاسې وطن کې سوله او امنیت سرتاسري ټینګ شي او کامیابی سرلوړي غواړم. نور زه نو هم او ته بر تمام منصوبین قوای مسلح افغانستان تبریک میگم و کامیابی تان در تمام امورات عسکری و به خاطر خدمت مردم افغانستان میخواهیم کامیاب سربلند موفق باشین.